بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې د لمار وینز چینل خواږو درنو اورېدونکو هیلهمند یم چې روغ جوړ ویاست. زه نیازالله مبارز دغه د یو ځل بیا د یو نوي ویډیو سره ستاسو درانه حضور ته حاضر یم. نن ورځ زموږ ویډیو په دې راڅرخي چې څنګه د لاس په اشاره سره موږ کولی شو سکرین شاټ واخلو د موبایل څخه یا د موبایل د صفحې څخه عکس واخلو. راځم لنډه او اسان طریقه ده. صرف یو لاس خو موبایل نیسم، په بل لاس د اشارې سره د صفحې څخه زه انځور یا سکرین شاټ اخلم. شرط یې دا ده چې تاسو باید د لاس مکمل د موبایل صفحه ډکه ونیسئ، داسې نیم هم نتیجه نه ورکوي او که داسې نیم اوس هم نه ورکوي، مکمل لاس به دلته کوي. ګورئ ورته سکرین شاټ یې واخیسته، بیا ګوره تکراروم یې مکمل به لاس د سکرین باندې کش کوي. سکرین شاټ یې واخیسته. سکرین شاټ موږ اکثره وخت د هغې دپاره استعمالوو چې کله موږ یو شی کاپي کوو کلیپ بورډ ته ځي او هغه سره نه موږ لاسرسی ورته لږ ستونزمن کېږي، نو د هغې په خاطر د یو موضوع یو لیکنې څخه زه سکرین شاټ یا عکس اخلم. فرض که دغه یو د زید الله رښتین شعر لیکلی ده، د پیر صاحب ممتاز ده، البته راوړې ده. دا که زه اوس چېرته واخلم کاپي ووهم دلته، دا هم صحیح ده، کلیپ بورډ ته ځي، خو اما بېرته دا بیا کله کلیپ بورډ ځان ته حافظه لري، هغه چې ډکه شي دا ورو ورو همسې ډیلیټ کېږي، نو او عکس چې دا عکس همیشه په ګالري کې پروت اوسي. نو دغه غواړم زه سکرین شاټ کړم، لاس مکمل ږدم، کش که لاس مکمل سکرین شاټ واخیست. دلته تنظیمات راځي، کولی شئ کراپ یې کوئ، رسامي پرې وکوئ، چرخ ورکوئ، مکمل تنظیمات دلته هم راځي. ګوره بیا عکس اخلم، اوس ځم ګالري ته سکرین شاټ ته ځم، سکرین شاټ ګوره ده دلته راغلی، مکمل دلته سکرین شاټونه راغلي دي. نو په دغه لار تاسو کولی شئ چې په لنډ وخت کې او په اسانه او په جالب ډول سره تاسو د موبایل د صفحې څخه سکرین شاټ یا عکس واخلئ. د سکرین شاټ لپاره دوه طریقې نورې هم دي، چې یو دا بټن ده د ګولیدلو د چالانېدلو د موبایل بټن سره د والین د ښکته کېدو هغه سره یو ځای نیسم، سکرین شاټ اخیستل کېږي. یوه دا ده چې د موبایل د ګولیدو تکمو سره د هوم بټن یا کور بټن سره نیسم، دواړه یو ځای ونیسئ، سکرین شاټ اخیستل کېږي. دغه درې لارې د سکرین شاټ اخیستلو لپاره، خو تر ټولو جالبه یې زما په نظر همدغه لار ده چې د لاس په اشاره سره عکس اخلي یا سکرین شاټ اخلي. نو دغه زموږ د نن ورځې تخنیک او نوې ویډیو. که چېرته مې ویډیو خوښ شوي د ملګرو دوستانو سره شریکه کړئ، او هیله ده نه وي چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، کمنټ وکوئ او خپل نظریات هم موږ سره شریک کړئ. تر بیا ښې چارې، خدای په امان، ښه وخت ولرئ.